ډارېږي چې په همدې حالت کې له دنیا لاړ شي مخکې له دې چې ځان اصلاح کړي. له پیغمبرانو پرته نور هیڅوک په بشپړ ډول له ګناه پاک نه دي. موږ ټول له نیمګړتیاوو په ډکو زړونو په هغو ګامونو چې تیندکونه خوري او بیا پاڅیږي او په هغو قدمونو چې کله کمزوري او کله پیاوړي کیږي د الله تعالی په لور روان یو. له تا نه دې غوښتل شوي چې له ځانه ملایکه جوړه کړه، بلکې داسې یو بنده له ځانه جوړ کړه چې د خپل رب دروازه پیژني او هر وخت چې تېروتنه ترې وشي دغه دروازه ټکوي او د مرستې غوښتنه کوي. تر ټولو خطرناک شی چې انسان پرې اخته کیږي ګناه نه ده، بلکې له ګناه سره عادت کېدل دي. مصیبت دا نه دی چې ته کمزوری شي، بلکې مصیبت دا دی چې پر خپلې کمزورۍ راضي شي. ناکامي دا نه ده چې ته راولویږي، بلکې ناکامي دا ده چې ته ستړی شي او پریکړه وکړې چې بیا نه پاڅېږي. له همدې امله کله دې هم چې تېروتنه کوله بیرته د خپل رب لور ته راګرځه او د هغه دروازه ټکوه. چې لرې شوې بیرته ورته راستون شه، ورنږدې شه، اړیکه ورسره بیا ورغوه، بیا یې راضي کړه، بیا په دې کوشش کوه چې د هغه خفګان په خوشحالۍ او په رضا بدل کړي. او کله چې د زړه تیاره شو د استغفار په رڼا یې روښانه کړه. مه کښېنه، آرامه او په دې ناهیلۍ باندې مه په تمه کېږه چې ستا توبه نه قبلیږي. بېشکه چې الله د توبه کوونکو له منلو نه ستړی کېږي، خو کله ناکله توبه کوونکی په خپله د دروازې له ټکولو ستړی شي، هغه دروازه چې هیڅکله د هیڅ چا پر مخ نه تړل کېږي او هر وخت چې ته وغواړې ورستنېدی شي او له خپل رب سره اړیکه بیا رغولی شي. که دغه معیارونو باندې ژوند وکړې، له تا یو رښتینی پاک زړه خاوند او یو جنتي انسان جوړېدی شي. السلام علیکم.